ټیمو کې دغه د هغه ویډیوګانې څو ورځې بیا اعلانات ویډیوګانې پاتې اوس دغه ویډیوګانې خلک چې چا ساعت غوښتی دی وړوکی ساعت ورته راغلی، چا تبر غوښتی دی وړوکی تبر ورته راغلی دی، چا بایسکل غوښتی دی وړوکی بایسکل ورته راغلی دی. پوهېږئ دا مشکل د ټیمو نه دا ستاسې مشکل ده، دا ستاسې کمزوري ده ځکه چې معلومات نه لرئ چې باید یو څه چې اخلو باید څه ډول یې واخلو. کله چې ته په ټیمو کې خرید کوئ تا ته ټول مسایل هلته واضحه لیکل سوي دي چې د څه شي لپاره دې پکار ده، واړه دې پکار دي، غټ دې پکار دي، د کور لپاره دې پکار دي، د ماشومانو لپاره دې پکار دي، دا ټول شیان لیکل سوي دي. ته یو ځل هغه ټول کمپلیټ کا بعد د هغې نه شی راوغواړه. تاسو چې هلته وګورئ چې ولا دا تبر ده یا دا ساعت ده یا دا بایسکل ده دلته 2 روپۍ ده یا 20 روپۍ ده یا 80 روپۍ ده، فکر کوئ دا خو ښار کې ولا 1000 روپۍ ده نو دا 80 روپۍ ولې نه اخلئ؟ ټک شی راوغواړئ. نور هلته نه ګورئ چې ما د ماشومانو غوښتی دی که ما د غټانو لپاره راغوښتی ده، ما د کور لپاره راغوښتی که ما د ماشومانو د مستۍ لپاره راغوښتی ده. یو ځل دا شیونه کمپلیټ کړئ، معلومات مکمل کړئ، بعد د هغې نه تاسو ته اصلي شی راځي. په دغه ډول چې دا تاسې لګیا یې که نه لکه دا ټیمو که چې هلکانو اعلانات شروع کړل ګوره اوس ټول ساړه شول. وجه چې به پوهېږئ دوی معلومات نه و ترلاسه کړي چې دا ټیمو لپاره باید څه وکړو، څه ډول پیسې ګټلی سو، په کومو طریقو موږ ته پیسې راځي او کوم ډول اعلانات ورته وکړو. دوی فقط شروع وکړله. داسې مه کوئ، هر کار لپاره چې تاسو شروع کوئ پړه په خلکو مه اچوئ، پړه په ځان واچوئ ځکه تاسو په سیستم باندې ځان نه دی پوه کړی، مخکې مو منډې کړي دي. نو ټیمو والا اول ځان پوه کړئ، پیسې به هم وګټئ او دغسې غلط شیونه به هم بیا نه راغواړئ. نو هیله ده چې ملامتیا په خلکو مه اچوئ، ملامتیا ستاسې ده ځکه چې تاسې مطالعه ورته نه ده کړې، تاسې نه پوهېږئ چې یو څه چې اخلو په آنلاین په کومه طریقه یې د واخلو. اول دغه د آنلاین د خریدارۍ طریقې زده کړئ بیا تاسو ته غلط شی نه راځي.